ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. ملګرو ملتونو خپل کارکوونکو ته په یوه خبرداري کې ویلي چې د پاکستاني الوتکې خطرناکې دي او دوی باید په دغو الوتکې د سفر پر مهال پوره احتیاط کار واخلي. د ملګرو ملتونو امنیتي ادارې ویلي چې پاکستاني پیلوټان اسناد باید وڅېړل شي او هغوی چې اسناد یې جعلي باید ژر له کاره وایستل شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې او چا ویلي چې په 2020 میلادي کال کې د جګړې او ناامنیو طبي پیښو له امله په لکونو خلک د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. راپورونه کاږي چې د افغانستان له بېلو بېلو ولایتونو خلک د جګړو له امله بېکوره شوي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د سعودي حکومت سیاسي مخالف د آل سعودي کورنۍ د نامتو ټویټر فعال او افشا کوونکي الحاد مجتهد ویلي د امریکا په وروستیو ناارامۍ کې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان هم لاس لاره. راپورونه د مجتهد له قوله ویلي بن سلمان د ټرمپ د واک تر وروستیو شیبو یو بل سره په تماس کې و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر محمد علي پتمر سره پر دوه اړخیزه سوداګري خبرې کړي. قریشي وایي چې د پاکستان په سیمه کې د ثبات او د افغانستان د سولې بهیر د بریا لپاره افغانستان سره نږدې کار کوي. قریشي پر دغه ټلیفوني اړیکې دغه راز هیلې څرګندې کړي په افغانستان کې پاکستاني بندیان خوشي او بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي.